السلام علیکم د ګلف ټایم مینوالو زه یم نزار یوسفزی په دې ځانګړې خپرونه کې مو هرکلی کوم. خوشحاله یو چې نن د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر جنرال او د ډان اخبار کالم نگار د پښتنو په سیاست په کلتور د پښتنو په ژوند جواک د پښتنو په ټولنه ډیر جوور او حساس لرونکي ډاکټر خادم حسین صاحب نن زموږ ملمري. ډاکټر خادم حسین صاحب سره په دې ټولو موضوعاتو باندې چې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د تعلیم په لړ کې د زده کړو په لړ کې څه کوي په دې ورسره ډېرې ګټورې خبرې کوو. موږ سره اوسئ، ډېره خوندوره خپرونه تاسو له راوړې. ډاکټر صاحب ستړي مو شئ، په خیر راغلئ. خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې نن تاسو وخت ویاست او دلته زموږ سټوډیو ته راغلئ، موږ سره خبرې وشي. ډېره مننه، ډېر خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب که اول د دې سره شروع کړو چې تعلیم بنیادي طور باندې داسې شی لکه او د کوم مقصدونو لپاره انسان لکه ماشومان ته تعلیم ورکوي یا زده کړې ورکوي؟ لکه تعلیم چې کله تاسو که فرض کړه د علم یو پوره شاخ نه جدا کوي او د نظام په حیث کې ګورئ، نو پکار دا دی چې تعلیم درې مقاصد ترلاسه کولی شي. خو دا درې مقاصد کې تاسو کتی شي چې درجوار د مقاصد حاصلېدی شي، مرحله ور چې څومره پورې کومې مرحلې پورې دغه مقاصد ترلاسه کېږي، موږ وایو دا هغومره اعلی تعلیم دی، هغومره معیاري تعلیم دی، هغومره ښه تعلیم دی. یو مقصد خو دا دی چې هنرونه زده کړی شي ماشوم، او هنرونو کې هغه ټول هنرونه زده کړی شي کوم چې د هغه د ګټې وټې په حواله، د هغه د موجوده مارکیټ کې د پیداوار کې د حصه اخیستو په حواله، په سماج کې د ژوند کولو په حواله، او په یو خاص سماج کې یا ټولنه کې د اوسېدو په حواله چې کوم د قانون پوهه ده د هغه پوهې حاصلولو دی کمتر شکل دی. بیا د دویم شکل دا دی چې کله تعلیم لږ مرحله وار کې اعلی شکل ته ځي، نو هغه دا دی چې هغه تنقیدي شعور هم ولرلی شي ماشوم، او تنقیدي شعور کې دا دی چې هغه تجزیه کولی شي، تحلیل کولی شي، د سبب او د وجې او د نتیجې ترمنځ تعلق جوړولی شي، د رشتو ترمنځ تعلق کتی شي، د سماج مختلف عوامل پیژندی شي، په هغې کې د اختیار مسلې باندې نظر لرلی شي، او هغې کې حصه اخیستی شي، شراکت او نمایندګۍ کې حصه اخیستی شي، د اقتصاد کې داسې شکل کې حصه اخیستی شي چې نوي شکلونه مخې ته راوړي، نوي انتظامي ادارې مخې ته راوړي. دا تنقیدي شعور دی. بیا یو دریم چې ټول نه اعلی شکل د دې دا دی، هغه دی تخلیق، چې کله یو فکر جوړولی شي یا د یو فکر بنا کولی شي، تخلیق کولی شي، یو سیز تخلیق کولی شي، نوي سیزونه منځته راوړی شي، د موجوده سیزونو یا موجوده عواملو نه اعلی تر عواملو ته خبره بوتلی شي یا اعلی تر اقدار ته خبر بوتلی شي. نو دا تعلیم اعلی ترین شکل دی. نو هنرونو شکل دی، دا ابتدا ده، د اولنې شکل دی، اولنې پوړی ده، او بیا اعلی ترین شکل تخلیق دی. دا چې وي او دا د یو نظام شکل کې موجود وي، نو ته موږ تعلیم وایو. موږ چې کله واړو سبق پوم د سرکاري کم تعلیمي نصاب چې کوم یا سکولونو په دې کې یو مقصد پکې موږ نو حاصل کړی شوی. نو د باچا خان فاونډیشن بنیاد تاسو کله کېښود او کوم هدفونه او کوم مقصدونه چې هغه هم لاسته راوړی؟ صحیح وایي. اول د سرکاري خبره کوو، نو بیا په دې بله خبره بیا راځم. د دې د وجې نه یو ریاست اصل کې د دې ذمهواري چې هغه مفت او معیاري تعلیم ورکړی شي. که داسې ریاست ونه کړی شي، زما خلي ریاست د خپل تحفظ د کوم چې سماجي عمراني معاهده ده د هغې یو حصه نه پوره کوي. درې غټې مسلې وي د تعلیم عموما په پاکستان کې، خصوصا او په خیبر پښتونخوا کې درې غټې مسلې دي. یو دا د رسایه مسله چې هغې ته څیزونه جوړ، لکه سکولونه داسې ځای کې جوړ، مدرسې داسې ځای کې جوړ چې هغې ته ماشومان رسېدی شي، چې هغه ورته موجود وي. دا د رسایه مسله ده، د اکسس مسله ده. نو د اکسس په حواله د بجټ مسله پیښیږي، خو د بجټ څنګه استعمال شي د هغې مسله هم پیښیږي، ګویا کې د څارنې یو نظام مسله هم پیښیږي. دې سره سره د دویمه مسله دا د انتظام، چې څنګه دغه څیزونه چې کوم جوړ شي، دغه مدرسې چې کوم جوړ شي، دغه مکتبونه سکولونه چې کوم جوړ شي، هغه په یو شکل کې د هغې انتظام څنګه وکړي شي، هغه ګورننس څنګه کړی شي. نو د ګورننس کې مسله ده، نوي خیالونه راځي، زوړ نظام دی، او که زوړ هم دی، هغه زوړ هم ډېر مؤثر طریقې سره چلیږي نه، ځکه چې ترجیح نه ده. دریم تاسو ورته ویلی شي چې کوم د څه دپاره د انتظام او د رسایه والا دا نظام موجود دی، هغه د معیار. او معیار کې دا خبره ده چې څنګه ماشوم ته هنرونه ورکړی شي، څنګه ماشوم ته تنقیدي شعور ورکړی شي، څنګه ماشوم ته تخلیقي د هغه تخلیقي صلاحیتونه پرمختګ وکړي، مخکې لاړ شي، غځونې وکړي. ما ته ښکاري چې چونکې د بعضې ریاستونو او په هغې کې پاکستان هم شامل دی، د هغې
ترجیح د انسانانو ترجیح نه ده، د هغې ترجیح د ویلفیر یا د فلاح ترجیح نه ده، د هغې ترجیح د دفاع ترجیح ده. د دې د وجې نه د وسلې جوړولو نظام خو شته، خو د انسانانو باندې د محنت کولو نظام نشته. دا بالکل خل د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د دې بنیاد کله کېښودل شو، د دې بنیاد چې کله کېښودل شو کوم اغراض او کوم مقاصد او کوم هدفونه ستاسو په نظر کې؟ د دې د وجې نه همدا خبره وه چې څنګه موږ داسې وکړی شو چې یو غاړې ته خو ریاست ته یو ماډل ورکړی شو، یو داسې ماډل چې هغه په اسانه ترلاسه کېدی شي او یو داسې ماډل چې هغه عملي کېدی شي او ریاست یې عملي کوي. ځکه چې ما مخکې څنګه چې عرض وکړو چې ذمواري اصل کې د ریاست ده، بلې غاړې ته موږ دا وایو چې هغه ټول کم تشوالی پاتې شوی دی، کم ویکیومز پاتې شوي دي، خلاګانې پاتې شوي دي، هغه خلاګانې موږ تر څه ناڅه حده پورې ډکې کړې شو. نو هغې دپاره موږ 4 مقاصد وټاکل. دا د 2009 خبره ده، اگر چې ډېر وخت نه پرې غور فکر راغلو، خو 2009 کې دا عملي شو. 4 مقاصد موږ وټاکل چې څنګه چې ما مخکې عرض وکړو چې تعلیم ته چې کله تاسو ګوري نو مقاصد خو یو دي که نه، خو تعلیم ته چې دننه ګوري، یو سکول ته دننه ګوري، یو مکتب ته دننه ګوري، یو پوهنتون ته دننه ګوري، یو ښوونځي ته دننه ګوري، نو هغه د 3 څیزونو مجموعه ده. هغه د دې مجموعه چې نصاب چې کوم شی ښودلی کېږي هغه شی څه دی، هغه مواد څه دی، څنګه ښودلی کېږي، د تدریس طریقه څه ده، بیا د هغې دپاره چې کوم مکتب جوړ شوی دی په هغې کې څه څیزونه دي، په هغې کې څه اقدار دي، نو تعلیمي ماحول دا د 3 څیزونو مجموعه ده. نو موږ چې څنګه موږ د نصاب په حواله، د تدریس په حواله او د دغه تعلیمي ماحول په حواله 4 مقاصد ترلاسه کړي شو. لومبی مقصد چې څنګه ماشوم تخلیقي شعور او دغه تخلیقي صلاحیت په مخ کې لاړ شي، تنقیدي شعور راشي او تخلیقي صلاحیت څنګه په مخ کې لاړ شي. دې ته موږ وایو کریټیکل تھینکینګ، او د هغې خپل لوازمات دي او هغه لوازمات بیا تاسو ته مې چې موږ د ترلاسه کوو څنګه. دویم هنرونه، نو په دې کې موږ هغه هنرونه هم شامل کړو کوم چې موجوده هنرونه دي یا جدید هنرونه دي، نوي هنرونه دي، او هغه هم شامل کړه چې کوم زموږ روایت کې را روان دي او زموږ د اجتماعي حکمت حصه جوړه شوې ده. هغه مثلا سرمنې باندې کار، خټه باندې کار، د لرګي باندې کار، د دې نه نوي څیزونه جوړول، د اوسپنې نوي څیزونه جوړول، د چمړې نه نوي څیزونه، سرمنې نوي څیزونه جوړول. دا زموږ روایت کې چې کوم را روان چې هغه هم وښودلی شي او هغه هم نه صرف دا چې محفوظ پاتې شي، هغه هم د صنعت حصه وګرځي. بیا درې موږ دا وایو چې څنګه یو سماج کې خلک اوسېږي، دغه سماج بنیادي اقدار څه دي او کوم اقدار چې فایدهمند دي، هغه فایدهمند اقدار څنګه په مخ کې لاړ شي. نو ته شهریت اصول ویلی شو، نو د شهریت اصول موږ شامل کړه، په هغې کې هغه ټول نظام کې موږ شامل کړه او دا مقصد ترلاسه کولو شامل کړه. او بیا درې موږ څلورم موږ دا وایو چې څنګه چونکې انسان په دې سیاره اوسېږي، دا سیاره محفوظ پاتې کول لپاره ضروري ده چې ماحولیاتو کې باید مثلا اوبس خانه کړی شي، مثلا ځنګلونه ډېر پرې نه کړی شي. نو یو ماحولیاتي شعور هم پکار دی، خو دې ماحولیاتي شعور سره چې ژوند ښکلی ښکاري هغې دپاره جمالیاتي احساس هم پکار دی. اوس دا چې کوم خبره ما په دې حواله وکړه، لږ تاسو نه اجازت غواړم چې لږ د دې چې موږ د شهریت اصول له کوم ځای نه راوستي دي او موږ د جمالیاتو احساس د کوم ځای نه دغه ماحول کې شریک کړی دی یا جوړ کړی دی. د شهریت اصول دپاره مونږ د خدای خدمتګار تحریک د هر کلاس کې د سوشل سټډي چې کوم مضمون دی په هغه کې 2 ورځې هر کلاس د یو خاص عیسی د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان د جون خامخا وي او هغه په امتحان کې راځي. نو هغې سره څنګه چې خدای خدمتګار تحریک په مخ کې تللی دی او څنګه سماجي بدلون راوستی دی، نو هغې سره د سماجي ټولنې د اقدارو یو پوره تشریح په هغې کې عیسی اخیستل او هغه د خپل ژوند عیسی ګرځول. او بیا د دې جمالیاتو دپاره مونږ د پښتنو د کلتور یا د هغه د پښتونخوا کې دننه د کلتور چې کوم تکثیري کلتور و، چې کوم هرګوندیزي کلتور و، چې کوم وسیع المشرب کلتور و، نو هغه تخلیقي شکل کې موجود دی، هغه پیداواري شکل کې موجود دی، هغه ولسي شکل کې موجود دی، اگر چې روان کړی شوی دی خو د هغې اجزا موجود دي. نو دا ټول مونږ شامل کړو. نو په دې کې مو ویژوال آرټس مطلب د لیدو والا چې کوم فنون دي، دې سره د پرفارمنګ آرټس د کول والا هنرونه دي. مثلا په ویژوال آرټس کې پرنګ باندې څنګه کار کېدی شي، په خټه باندې څنګه کار کېدی شي، دا مو شامل کړه. پرفارمنګ آرټس کې ایکټینګ څنګه کېده، اداکاري څنګه کېدی شي، څنګه ډرامه کېدی شي، څنګه تقریر کېدی شي، څنګه یو ټیبلو کېدی شي، دا مو شامل کړه. بیا دا چې فولکلور، نو ټپا، متل او کیسه مو شامل کړي. نو سکول ته خلک هم راځي کوم چې ټپا ویلی شي، متل کولی شي. او دې سره سره مونږ داسې وکړی شو چې کرافټس مو شامل کړه. کرافټس هغه چې کوم ما مخکې عرض وکړو چې کوم روایتي زموږ اجتماعي حکمت سره ولاړ کسبونه وو، چې هغه کسبونه نه صرف دا چې راژوندی شي بلکې هغه د مارکیټ حصه جوړه شي. نو د دې ذریعه باندې مونږ اصل کې دغه 4 مقاصدو ته رسېدو
کوشش وکړو. موږ ډاکټر صاحب تاسو خبرې کولو زوم خیال ته مې خبره راغله چې ما وکتل چې زمونږ کوم راتلونکي نسل چې دی کوم ماشومان چې زمونږ په کور کې یا په نورو کورونو کې زه خپل کشران ګورم یا د نور چې کوم دوستان مایي ماشومان ګورم هغوی د پښتنو د اقدارو نه په مکمل طور باندې باغي دي. لکه تاسې هېڅ پته ورته نشي چې ټپه څه ته وایي نیمکای څه ته وایي چاربیته څه ته وایي یا متل څه ته وایي. لکه سهار نه تر ماښامه پورې د نورو چینلونو ته ناست دي د هغې نه زده کړې کړي دي. نو تاسو دا ټولې خبرې چې کوي دا خو به ډېر ګټور کار وشي که باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دغه مقصدونه د ماشومانو په ذهنونو کې واچوي. خو دا خو ډېر لوی کار تاسو یو ډېر لوی کار بیړه اغوستې ده په سر باندې. نو دا څنګه چلوئ لکه د باچا خان ایجوکیشن ولسي دا سره مرسته کوي د دې په شا ستاسو ګوند یا غوندنشنه پارټي د دې په شا ولاړه ده یا څوک نور چې کوم دی نو قومونه هغه سره مدد او کومک کوي دا څنګه کوي؟ داسې وي چې یو خو د دې دننه انتظامي ډانچه او ساخت دی او بل تاسو بهرني عوامل چې یاد کړه او هغه مو چې څنګه یو بشپړ جال خلکو سره جوړ کړی دی د مرستو په حساب. نو یو خو موږ داسې وکړو چې د دې لپاره یو مکمل تربیتي نظام مو دننه په ډایرکټریټ کې 14 باچا خان سکولونه دي فی الحال 15 به شاید چې دې کال کې شاید نه یقینا دې کال کې به شروع کوو. نو د یو تربیتي نظام دپاره مو یو پوره محکمه هغې کې دننه جوړه کړه پوره شعبه هغې کې دننه جوړه شوه هغې ته موږ سکول مینجمنټ ډپارټمنټ وایو. بیا د هغه انتظام چلولو دپاره مو یو انتظامي شعبه جوړه کړه. بیا د انتظامي شعبې دپاره مو چې څنګه مونږ د چې کوم د پیسو ټکو حساب کتاب دی د هغې دپاره مو یو پوره انتظام جوړ کړه هغې ته فاینانشل مینجمنټ سیسټم او هغه مو جدید آلاتو په ذریعه وکړه یو ډېر شفافیت سره راځي. خو دې سره سره مو دا وکړل چې کوم باچا خان سکول دی هغې سره مو د هغه ځای د منتخب نمایندګانو یو 15 کسان مقرر کړه چې هغې په داخلو کې مرسته کوي هغې په د تحفظ په مسلو کې مرسته کوي هغې د ډراپ آؤټ یا د ابسنټیزم یا د غیر حاضرو د کمولو په مد کې مرسته کوي او هغې په دې کې مرسته کوي چې څنګه ډراپ آؤټ مثلا ماشوم داخل شي سکول کې او بیا د سکول نه وځي نو څنګه هغه کم کړی شي. دې سره سره چې کوم فوري ضرورتونه د سکولونو وي د هغې کې مرسته وکړي مثلا چېرته کورسۍ کمه ده چېرته کتاب پکار دی چېرته پین پکار دی چېرته کپړې پکار دي نو هغه ماشومانو سره وکړي. دې سره سره مو داسې وکړل چې کوم داسې تنظیمونه یا داسې قسمه ارګنایزیشنز چې بهر دنیا کې هم د دې مقاصدو دپاره کار کوي هغه معلوم کړه او هغې سره مو خپل جال جوړ کړه بشپړ جال جوړ کړه. د دې د وجې نه مونږ سره یو خو د کلي ولس پوره مرسته حاصله شي او دویم د بهر دنیا کې چې کوم خلک زموږ په شان کارونه کوي هغه هم یو مرسته شي. نو دې سره مو دا وکړه چې یو خو مونږ ریاست باندې دا فشار وروړی شو چې هغه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن باچا خان سکولونو کې چې کوم ماډل عملي کړی دی هغه ماډل نه عیسا والي هغه ماډل خپل کړي او دویم مو دا وکړی شو چې څنګه خپل پراخه تعداد پراخه کړو. نو زما خیال که تاسو مانه دا تپوس وکړئ چې د دې تعداد څومره دی او څنګه دی نو دا مو 1400 ماشومانو شروع کړې وه اوس او 3 سکولونه او اوس 14 سکولونه دي 15 څنګه چې ما عرض کو تیار دی او دا تقریبا 6 ته تعداد ورسېده 300 استادان دي زموږ د ټول 6 سیوای د یو منوتی سکول چې غجنکور د پاره د نور ټول جنکو لکان په یو ځای کې سبق کوي کو ایجوکیشن دی او د استادانو کې د خزو تعداد زیات دی نو زموږ زیات توجه دی ته د څنګه په سماج کې چې پاتې شوي ګوندونه دي هغه په دې ټول عمل کې شامل شي. او په دې کې ماشومان جنکۍ او هلکان په شریکه سبق وایي که نه؟ جنکۍ او هلکان په شریکه په دې کې سبق وایي د څویم کلاسه پورې په شریکه سبق وایي؟ تر 10مه پورې په شریکه سبق تر 10مه پورې په شریکه. او زما خیال چې تر اوسه پورې په نفسیاتي حواله باندې یا فکري حواله باندې یا عملي حواله باندې موږ ته داسې مسله نه راپېښې ځکه چې دې کې موږ یو نظام تړلی دی او هغه نظام اکاډمیک نظام په حواله تړلی دی هغې ته موږ کاونسلینګ سایکولوجیکل کاونسلینګ وایو. نو هر سکول کې یو سایکولوجیکل کاونسلر او هغه د ماشومانو د هغه مسلو خیال ساتي کومې چې په پیغلتوب کې یا زلمیتوب کې هغې ته راپېښېږي نو داسې یو سیلف ډسپلن ورکې راوستی شي په خپله د خپل ځان انتظام کولو والا خبره پکې راوستی شو چونکې خدای خدمتګار طریق سره تړلي هغه فکر موجود وي نو هغه د پوره اجتماعي عمل اسم جوړېږي. ډاکټر صاحب سره خو ډېرې ګټورې خبرې روانې دي خو وخت شوی دی او لنډې شان دمې موږ سره اوسئ ډېر زر بیا راځو.